الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت بتوفيق سرا من كتاب عمدة الأحكام کې دا مبارک درسونه کول، دا غي وضاحتم کو، او بیا باقی کې د مانځه په باره کې مسله روانه وه د کتاب الصلاة په باره کې، او د مانځه په مسایلو کې په آخرني درسونو کې موږ د سجود السهو، سجده سهو چې ورته ویلی کېږي، د هغې مسایل بیانول چې کله یو سړی په مانځه کې خطا شي، کاغه امامي، کاغه مقتدي، کاغه یوازې ځان لمونځ کوي، نو دی به څه کوي او څه دله کول پکار دي. په دې باندې ښه تفصیلي خبره شوې وه چې که امام خطا شي څه به کوي، مقتدي خطا شي څه به کوي، او د هغې مونږ ډېر احوال بیان کړي وو د مقتدي د امام سره. یو دا مسله یا خو ما بیان کړی وو یا نو ذهن کې مې نشتي چې ما بیان کړی ده، او که نه غالبا کیدی شي ما بیان کړي، هغه دا چې مقتدي خطا شي، امام نه خطا شوی، څه به کوي، موږ دې تفصیل بیان کړی. خو چې کله د مقتدي نه رکن پاتې شي، نو دې کې دی داسې نشي ویلی چې زه د امام تابعدار یم، اگر که زما نه رکن پاتې شو په ما باندې څه نشتي. نه چې کله د مقتدي نه رکن پاتې شو، د ده مونځ نه کېږي. خان اوس به څه کوي چې رکن ته پاتې شو؟ دا مسله موږ ذکر کړې وه که نه وه؟ څنګه به راواپس کوي؟ بیا داسې مزیدار جواب نه راکوی هسې. رکن خو به زه کوم، خو کله او ولې. یو خو دا چې ولې به زه دا رکن بیا کوم، ادا کوم، به ځکه چې رکن نه بغیر رکات نه کېږي، او رکات نه بغیر مونځ نه کېږي. دا مسله ما ته ښکاري غالبا ما بیان کړې وه، خلاصه د هغې دا وه، بیا یې تفصیل نه بیانو، چې که چېرته دی په دې دویم رکات کې هغه ځي ته راورسېد، کوم ځای چې د ده نه پاتې شوی دی، نو هغه اولنی رکات یې ختم شو. لکه د یو سړي نه موږ ودیسې د یو سړي نه سجده پاتې شوه، او سجده چې کله د نه پاتې شوه، ده ته په دې دویم رکات کې رایت شو چې زما نه یو سجده پاتې شوې ده، او سجده خو رکن دی. خو که دی هغه ځي ته را رسېدلی، د هغه سجدې هغه ځي ته کوم ځای چې د نه پاتې شوی دی، نو اولنی رکات د ده، هغه زوړ رکات د ده هغه ختم شو، او دا رکات د هغې په ځای شو. او که چېرته دی هغه ځي ته نه را رسېدلی، نو دی به واپس کېږي او هغه سجده به کوي، بیا به د هغې نه بعد مونځ پوره کوي او سجده سهو به کوي. ښه، اوس داسې هم کېدی شي یو سړی دی، هغه ته د سلام نه بعد پته ولګېده، یا رایت شو ته چې ما نه رکن پاتې شوی. دا خو مانځه په دوران کې څه کېږي هغه موږ ذکر کړو. خو یو سړي ته د مانځه نه بعد رایت شو چې ما نه یو رکن هغه پاتې شوی دی. اوس یا خو آخرني رکات کې د رکن پاتې دی، او یا د هغې نه مخکې رکات کې رکن پاتې دی. که چېرته آخرني رکات کې رکن پاتې، لکه اوس یو سړی دی، هغه نه سلام یې وګرځو، به ورته رایت شو چې ما خو سجده نه ده کړې. ښه، کوم رکات کې دې سجده نه ده کړې؟ ما په دې آخرني رکات کې سجده ما نه پاتې شوې، سویمه سجده، اولنۍ سجده ما نه پاتې شوې. نو موږ به درته وایو سجده وکړه، ورپسې بیا سجده وکړه، بیا تشهد، او بیا سلام، سجده سهو. خو دی وینا چې زما نه په دې آخرني رکات ته مخکې کې پاتې شوې، نو دی به لازم بیا هغه رکات کوي، په هغې پسې به بیا بل رکات کوي،
او قبل الاخیره چې دا کوي نو پوره رکعت به بیا کوي چې د اخرني نه مخکې پوره رکعت به کوي. اخرني رکعت کې د غلطي شوي او سهو شوی رکن ته پاتې شوی نو دی به پوره رکعت نه کوي، بس هغه رکن به وکړي او په هغې پسې چې کوم لمونځ دی. پوه شوی پې که نه؟ که د اولنو رکعتونو کې نو پوره رکعت به کوي او که اخرني رکعت کې رکن به وکړي او په رکن پسې چې بیا کوم لمونځ دی هغه به کوي. دا ما ذکر کړی وه که ما ته چې څومره یاد دي. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب المرور بین یدی المصلي. دا ډېره اهمه مسله ده خصوصا زموږ پښتنو دپاره ډېره اهمه. باب یې راوړی په دې مسله کې چې د لمونځ کوونکي مخې ته تېرېدل هغه مسایل راوړي چې هغه دې سره تعلق ساتي او د سترې سره. پکار دا وه چې اول یې د سترې مسایل راوړی بیا پسې دا راوړی. که ډېرو علماو چې ترتیب کتابونه له ورکړی نو اول د سترې مسله راوړي بیا پسې دا راوړي که یو سړی تېرېږي نو څه به کوي. خو نه دلته مسله اول دغه راوړې ده چې څوک د لمونځ کوونکي په مخ کې تېرېږي ګناه یې څه ده او ده سره به څه کوي څه به نه کوي، بیا پسې د سترې مسله په منځ کې راوړې ده. دې کې روایت راوړی دی د ابو جهیم ابن الحارث ابن الصمه الانصاري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لو يعلم المار بين يدي المصلي، که چېرته د لمونځ کوونکي مخې ته د تېرېدونکي ته دا پته وی ماذا علیه من الاثم، چې ده ته به څومره ګناه میلاویږي، لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی، نو دی به 40 ولاړ وی او دا به د دې لپاره غوره وی د دې نه چې دی د دې مقتدي د دې لمونځ کوونکي مخې ته تېر شي. ابو النضر رحمه الله وی چې دا یو راوي دی په دې حدیث کې سند کې راځي، وی لا ادري ما ته دا پته نشتي قال 40 یوما او شهرا او سنه، چې 40 ورځې ویلي دي که 40 میاشتې دي او که 40 کاله دي. یعنی د خپل استاد نه چې ده څه اورېدلي په هغې کې اوس دی خطا کېږي نو څه یې ونه وي. او دا دلیل دی په دې باندې چې الله رب العزت د دې حدیثونو څنګه حفاظت کړی دی. ځکه نن سبا دا بعض راپاسي ناپوهه په خپله به یو خبره باندې نه وي پوهه نو په حدیثونو باندې اعتراضات کوي. دا حدیثونه الله رب العزت ساتلي دي ځکه چې دا وحي ده. څنګه چې قرآن وحي د الله رب العزت ساتلی د قرآن دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه د هغې هم الله حفاظت کړی دی. نو دا داسې خلکو موږ ته نه دي رانقل کړي چې موږ په هغوی باندې شکیان یو. دا ډېرو تقوادارو پاکو خلکو موږ ته رانقل کړي دي. لکه دا اوس تقوا د الله نه یره ده چې دې ته ته دا نه وایي چې 40 ورځې دي که شپې دي او که کاله دي، ځکه چې د هغه نه هغه ټکی هېر شوی دی. خو دومره ده چې یو روایت ته امام بزار رحمه الله راوړی دی او په هغې کې داسې دي چې د ده دپاره به دا غوره وی چې دی 40 کاله ودرېدلی وی. 40 کاله نو هغه حدیث کې کال ټکی راغلی دی، نو دلته مراد دغه 40 کاله دی، خو د ده نه دا ټکی هېر شوی ځکه دلته غلی پاتې شوی دی. اوس د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د لمونځ کوونکي مخې ته تېرېدل څومره لویه ګناه لري. یعنی 40 کاله به دی انتظار کړی وی خو دی به نه وی تېر شوی او دا 40 کاله انتظار د ده دپاره غوره و. یو روایت کې داسې هم راځي په مشکات کې شتي، وایي که دا ځمکه چاودلی وی او دی پرې ننوتی وی دا وله د دې نه غوره و چې دی د لمونځ کوونکي مخې ته تېر شوی. او موږ د سره دې مسله کې احتیاط نه کوو. د هغې یو وجه غټه وجه چې موږ ته دا مسله بیان شوې نه ده، دا موږ ته چا دومره په اهتمام سره بیان کړې نه ده، نه یې په دې باندې پوه کړي. او بله وجه دا دی چې زموږ سره خپل شوق نشتی. یعنې دې کې څه دي، یو سړی لمونځ کوي زه مخې ته تېر شو، زه ګټه مسله خو نه کوم کوبر وشو، نه دی په خپله اهتمام ورکوي، نه دی ته چا بیان کړې ده. کمزورتیا د دې د لاسه په موږ کې راغلې ده، ځکه د عرب د دې خبرې ډېر لوی اهتمام کوي. یو د چا مخې ته تېرېږي نه او بل چې څوک تېرېږي نو هغه منع کوي. دا هم رسول صلی وسلم دا طریقه ښولې ده، هغه هم را روانه ده خبره. یو خو تېرېږي نه او که بل څوک تېرېږي نو منع کوي یې. موږ اول خو دې کې احتیاط نه کوو چې په کوم ځای ور تېر شو. اوس که د پښتون مخې ته ور تېرېږي زموږ خلکو مخې ته هغه ته کړس کوپ د سره کوي نو ورځه راځه پې او درې څلور پېرې لاړ راشه څه ته نه وایي.
کله موږ د پوهه سړي مخې ته تېر شو چې هغه به د مسله پوهه او موږ ته لاس داسې ونیسي هغه ته د تعجب په نظر ګورو یعنې ګناه کې زه واقع یم او هغه په صحیح طریقه دی زه د تعجب په نظر درته ګورم چې ده ولې زه منع کړم یعنې ده به زه پرېښودی وی که نه چې عزت دی دا دلالت کوي زموږ په ناپوهۍ باندې دا د خوشحالېدو یا د خندا د مذاق ټوغه نه ده چې موږ دومره ښه خلک یو چې موږ داسې کار دا زموږ جهالت دی یو ګناه دومره غټه ګناه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که دی 40 کاله ولاړ وی دا انتظار ولګوره دی د بودیزي وچ شوی وی او ده نه د بودیزي ساه وتی وی خو د مونځ کوونکي مخې ته تېرېده دله نه و پکار د حدیث کې یو دا فایده او فایدې به نور هم بیانو وایي که چېرته د تېرېدونکي ته د دې ګناه پته وي معنه دا شوه چې یعنې د مونځ کوونکي مخې ته ودرېده کېناسته سملاسته دغه تی مراد نه دي یعنې یو سړی مونځ کوي ته د هغه مخې ته ناستې هېڅ خبره نه یا ته ولاړې او شاته مونځ کوي یا یو سړی پروت دی او دا مسله تفصیلي هم را روانه دی ځکه چې دلته ویلي المار او په عربۍ کې مار دا تېرېدونکي ته وایي چې دی تېرېږي د مونځ کوونکي مخې ته ښه د دې نه دا واضح شو چې دا ګناه ده او غټه ګناه ده بعضو علماو دا په کبایرو ګناهونو باندې کتابونه لیکلي دي غټ غټ ګناهونه یې را جمع کړي دي او په غټو ګناهونو کې دا هم شمارلې ده د مونځ کوونکي مخې ته تېرېدل اوس دلته دا مسله یاده کوي ګوره د مونځ کوونکي مخې ته تېرېده په کومو حالاتو کې حرام دي یو چې ده ته سوتره پرته وي ته د سوترې او د ده په منځ کې تېرېږي سوتره مونځ کوونکی چې مخې ته ږدي او د هغې تفصیل هم را روان دی چې سوتره څومره به ږدي څنګه به ږدي کله ضروري ده کله نه ضروري چې کله یو چا ځان ته مخې ته څه شی ایښودی که لرګی ودرولی وسپنه هر څه چې دي ته د ده او د سوترې په منځ کې تېرېږي دا حرام دي یو سړي سوتره نه دی ایښودي چې سوترې نه دی ایښودی نو د ده د دې ودرېدو د ځینه والا د سجدې د ځي پورې د دې په منځ کې نشي تېرېدی اگر که دې کې اختلاف د علماو دی بعض ویلي دي د ده د ودرېدو د ځینه سجدې د ځي پورې بعض ویلي 3 سنګله یا 3 ګزه او دا 3 سنګله چې مې حساب کړي نو دقه ځي پورې راځي د سجدې د ځي پورې راځي او چا دا ویلي چې یعنې چې ته کاڼی داسې وولې روغ غونته کې کوم ځای ته رسي د دې نه اخوا خو په هغې هم داسې مضبوط دلیل نشته اکثر علما دا 3 سنګلې یادوي خو دا 3 سنګلې چې مې حساب کې دقه د سجدې دې ځي ته رسي او چې دې دا لاس داسې کې او تا منع کولی شي چې دې دا لاس داسې کې تا منع کولی شي دې نه لاندې هم د سجدې ځي راځي کوم ځای کې چې ده تندی لګي د دې نه اخوا ته تېرېدی شي وجه دا ده که چېرته موږ دا ټول مخامخ ځای د ده په ملکیت کې ورکو نو دا خو نورو خلکو ته مشکل شو لکه اوس یو سړی راغی د سوترې د مسلې نه دی خبر او د جومات په هغه آخري دیوال سره ولاړ دی او ځان ته یې سوتره نه دی ایښودي نو اوس موږ څه کوو یعنې د محرابه پورې موږ نشو تېرېدی ټول به ده ته ولاړو ځکه چې ده دا ځای نیولی دی نه داسې نه ده په دې ټول ځای باندې د ده حق نشته د ده حق په دغه ځای باندې دی کوم ځای پورې چې ده سجده لګي یا 3 ګزه 3 سنګلې ورته وی دغه ځای پورې د ده حق دی په دې کې موت نه شو تېرېدی د مخې ته خو د دې نه اخوا موږ تېرېدی شو ځکه چې که چېرته موږ دا پابندي ولګو چې یاره نشي تېرېدی بلکل نو دا خو به یو سړی اوس په مسجد حرام کې ولاړ او مخې ته ورته غټه دنیا خالي پرته ده او موږ وایو د هغه مخې ته نشي تېرېدی ځکه چې سړی هلته ولاړ دی نو ځکه دا مسله ورسره یاده کوي چې موږ څومره چې د حق دی د هغې نه اخوا موږ تېرېدی شو کله نشو تېرېدی د ده چې څومره حق دی دغه ځای کې نشو تېرېدی او دغه شان د ده او د سوترې په منځ کې دا نشو تېرېدی او که چېرته ګوره داسې کېږي هم لکه دا یو غوره خبره ده یو سړی دی چې د هغه د سجدې د ځای نه اخوا سوترې نه دی ایښودی اخوا تېرېدی شي ته خو داسې هم کولی شي چې ته یو بله لار وګورې او د ده مخې ته وانه وړې
ګنجایش د دې شتي نو بیا صحیح ده بله لار وګوره یعنې لازم دی چې ته د هغه مخې ته تېرېږي او دا ټول احتیاط د دې دپاره دی چې د ده مونځ خراب نه شي د ده په مانځه کې خلل را نه شي شریعت دومره زموږ د مونځونو خیال ساتلی چې زما او ستا دا مونځ ګډوډ نه شي او څوک زموږ په منځه کې خلل وانه چې یا موږ د چا په منځه کې خلل وانه چې دې دپاره دا مسلې شریعت بیان کړي او چې یو سړی خپل مونځ په خپله خرابوي سوچونه فکرونه یو ځای ته ګوري بل ځای ته ګوري د ده په مخ کې تېرېدونکی د ده مونځ څه خرابوي ده به خپله خپل مونځ ګډوډ کړی اصل کې دا مونځ زموږ دا جرګه د الله رب العزت سره ده او الله رب العزت دا غواړي چې دا جرګه زموږ د هغه سره دا خالص د هغه سره شي په دې کې څه خلل را نه شي او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم له هغه صحابي ابو جهم یو څادر ورکو په هغې کې کرښې وې نو رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه نه بعد ډایرکټ هغه له واپس ورکو او ماله د دې په ځای امبیجاني دنه راوالی امبیجاني ساده شړۍ ته ویلی کېږي ولې وی نږدې وه چې د دې دې کرښو زه د مانځه نه غافله کړی وی نږدې وه چې دې کرښو زه د